السلام علیکم ملګرو، زه یم حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو، امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وي. ملګرو، نن سبا چې څنګه تاسو ته پته ده چې ډېر هغه وروڼه چې په خپل کور کلي کې زړه راتنګ شي او هغه بل ملک ته مسافرۍ دپاره ځي او په هغه لارو ځي چې هغه داسې لارې دي چې د مرګ سره ډغرې وهل دي. ډېر هغه وروڼه ځي چې کومو تعلیمونه شته دی او خپل ملک پرېږدي او بهر ملک له ځي د پیسو دپاره. پیسې دلته هم شته دی خو تاسو لږ محنت وکړه. تاسو سکولونه ویلي دي، تعلیمونه هم شته دی. تاسو چې په دې خپل ملک کې تاسو کاروبار روان کړو نو انشاءالله زموږ ملک به نور هم د ترقۍ طرف ته ځي. هغه افغانان وروڼه چې کم بهر ملک له ځي، ترکیه له شو، داسې نور ملکونو د مسافرۍ دپاره او د کار اوبار دپاره، هغوی یوه ویډیوز راغلې ده چې هغوی سره ایران والا خلکو د هغه افغانانو سره څنګه ظلم کړی دی. دا ویډیوز تاسو وګورئ ملګرو، د هغې نه پاس بیا خبرې اترې کوو. ملګرو، تاسو دا ویډیوز وکته چې دا څنګه وایي دا خو داسې خو څوک داسې ظلم خو څوک د ځناورو سره هم نه کوي. خو دا هغه بېوزله افغانان وروڼه دي چې کوم بل ملک ته د کور ساتلو دپاره تلل، مسافرۍ دپاره تلل، خپل مرګ یې برداشت کولو خو د کور دپاره یې څه پیدا کول. خو زمونږ خلک په دا نه پوهېږي چې یاره کاروبارونه خو دلته هم شته دی. که تاسو یو ویډیوز مې کاته ملګرو، یو افغان وروري او هغه تعلیم هم کړی، تقریبا 12مې پاس کړی وي او هغه بهر ملک دپاره مسافرۍ له ځي. صحیح ده. نو یو کس هغه رامنې کې ورته وایي چې چېرته ځي که نه، ورته وایي چې دلته نور کار نه کېږي او زه بهر ملک له ځم مسافرۍ دپاره او دې وطن کې حاصل څه نشته دی. نو هغه ورته ووایي چې زما هم تعلیم شته، ستا هم شته، ته هم بهر ملک لپاره ځي خو زه دلته یم. سره دلته یم چې زه بهر ملک له مسافرۍ دپاره روان شم او ته روان شي. داسې تعلیم یافته خلک د خپل ملک نه مسافرۍ دپاره روان شي نو هغه ملک به بیا څه حال وي. که چېرې کوم تعلیم یافته کسان چې دي هغه په خپل ملک کې څه کاروبار، څه جاب، څه ډیوټي روانه کړي، د هغوی کور به پرې هم ښه وي، کور دپاره به څه زمینه هم برابره شي. بله دا چې ملک به هم په ترقۍ روان وي. زمونږ ملک کې داسې خلک شته چې هغه په کارونو باندې شرمېږي، سبزي هغو نه خرڅوي، داسې بل جرنل سټور هغوی نه کوي. دا سله چې هغوی تعلیمونه وي او شرمېږي، نه، شرم پکې هېڅ نشته دی. تاسو بل ملک له ځئ هغه آبادوئ او خپل ملک همدغسې پرېږدئ. خاص کر زمونږ افغانان وروڼه چې خپل ملک پرېږدي او بهر ملک دپاره مسافرۍ له ځي. ستاسو خو تعلیم هسې شته، تاسو چې زه د ملک ته لاړ شم، بل لاړ شي، بل لاړ شي، نو ملک همداسې پاتې شي. نه، خپل ملک کې کاروبار روان کړئ، ښه داسې ډیوټي ځان ته وګورئ، خیر د دوکان غونډه کې ځان ته واچوئ چې ستاسو ملک په ترقۍ روان وي. او بله دا ملګرو چې اخو داسې لار نه وي، مرګ شته پکې، داسې ډېر تکلیفونه، دردونه دا شته پکې. تاسو دا ویډیوز وګورئ، دا څومره سختیو په دغه کسانو باندې تېرېږي. او بله دا ملګرو دومره سختۍ تاسو تېرې کړئ. نن سبا داسې سختۍ دي که نه چې هغه ملکونو باندې واورې چالو دي، په واوره کې به ګیر شي او وفات به شي او بیا خو بس پته هسې نه لګي چې دې خپل ملک ته به څوک راورسوي او که نه. خو چې تاسو کله هغه ملک راورسېږئ او هلته تاسو څه ډیوټي چالو کوئ، په کلاو باندې تاسو ډیوټي نه شئ کوئ، لکه څنګه چې په خپل ملک کې تاسو ډیوټي کوئ داسې هلته نه شئ کوئ. هلته به په پټه ځئ او په پټه به کار له راځئ. خو چې دا ورځ به تاسو ګورئ چې په کومه ورځ به ما نیسي او بېرته به ما راډیپورټوي خپل ملک له، چې ډېر دې ونیسي بس جیل کې وساتي، بس اخر باندې په زور ګوتې ولګي او بېرته خپل ملک ته راولګي. نو مهرباني وکړئ ملګرو چې خپل ملک، خپل وطن، خپل ځای دا آباد کړئ، نو د ټولو ملکونو به دا درته ښه فایده کوي. خپل ملک کې هم کاروبار شته دی خو تاسو لږ محنت وکړئ. او خاص کر والدینو ته ټول ته مې دا ریکویسټ دی، دا پیغام دی چې مهرباني وکړئ خپل بچي بهر مه لګئ. صحیح ده که نه، تاسو دلته کور شانتې یو 10-20 روپۍ باندې ورته کاروبار روان کړئ چې هغوی دلته خپل کاروبار کوي. ملګرو ښار غونډه کې ویډیو چې په دې مې درله جوړه کړه، تاسو به دا ویډیوز هم کتلي وي او ډېر دردناکه ویډیو ده. ملګرو نور چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او بله نور مال او زمان کې